سلامونه مې قبول کړئ ملګرو. لکه څه ډول چې مخکې ما هم تاسو ته ویلي وو، تاسو په سکرین باندې سکرین شاټونه وګورئ. لومړی مخکې دغه سکرین شاټ چې کوم دی دا مخکې ما څخه اخیستی و ترڅو هغه ریپورټ کې ولیږم فیسبوک ته کله مې چې خبرې ورسره کول. نو دغه وروسته د هغه نه د بل سکرین شاټ وګورئ. کله مې چې هغه ورته ولیږه نو ماته دغه ريسټرېکشن ختم شو. یو څو پوښتنې رانه وکړې، د هغې په اساس چې کله ما هغه ځواب کړ نو ريسټرېکشن ختم شو. نو تاسو ته به هم نن په دې ویډیو کې ښایم چې څه ډول تاسو د خپل اکاونټ څخه د فیسبوک اکاونټ څخه ريسټرایک ختمولی شئ، یا څه ډول تاسو کولی شئ هغوی ته میسیج ولیږئ. راځئ تاسو دغه ویډیو تر پایه سره وګورئ. دغه یو اکاونټ نن راته یو ملګري ولیږه، فیسبوک کې مې پوسټ کړی و. نو د همغه پوسټ په تعقیب بیا یو ملګري دغه اکاونټ راولیږه چې زما هم دغه اکاونټ ته ريسټرایک اډ شوی دی. نو زه به هم راشم په دې باندې به تاسو ته ویډیو هم جوړه کړم او د ده دغه ريسټرایک به هم ختم شي. ښه، دلته به راشئ دغه پروفیشنل ډیشبورډ وګورئ. د پروفیشنل ډیشبورډ همدغه باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ، ښه، همدلته دغه برخه وګورئ. له دې برخې څخه به تاسو یو سکرین شاټ در سره واخلئ. ښه، دلته به څنګه وکړئ، دا به در سره سکرین شاټ کړئ. دا مو چې کله سکرین شاټ کړه، راشئ د سکرین شاټ کې بیا ایډیټ وکړئ. مثلا دا برخه چې ده دا ترې لرې کړئ او د پاس برخه هم ترې لرې کړئ. په دې ډول سکرین شاټ پرېږدئ یا سکرین شاټ ورته ولیږئ، مشکل نشته. دا خو ما هسې ایډیټ پکې وکړ. ښه، نو د هغې وروسته کله مو چې دغه ترسره کړ، وروسته به تاسو شاته لاړ شئ. ښه، دلته به راشئ خپل پروفایل برخې ته. نو کله چې دلته راغلی، لاندې به پکې راشئ هیلپ اینډ سپورټ سنټر وګورئ. په دې باندې به کلیک وکړئ. لاندې وګورئ ریپورټ ا پرابلم، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړئ، لاندې برخه وګورئ کنټینیو ټو ریپورټ ا پرابلم، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ، اوس وګورئ کریټینګ ریپورټ، دغه کوم ریپورټ چې دی دا جوړیږي. وګورئ دغه صفحه درته راغله. دا چې کله درته راشي انکلوډ وګورئ، انکلوډ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې انکلوډ باندې کلیک وکړ، دلته به تاسو ته په دغه ځای کې دغه برخه وګورئ. دلته به تاسو ته پروفیشنل ډیشبورډ وي، یا به پروفایل وي، یا که پیج څه و همغه به وي. نو دلته پروفیشنل ډیشبورډ نشته، پروفایل شته. نو پروفایل باندې به کلیک وکړئ. د هغې وروسته پاس ډسکرایب دیس ایشیو، دا د یو دوهم ریکارډ سکرین اپلوډ فرام فون. نو ته به څنګه وکړې، لومړی د ډسکرایب د ایشیو په دې باندې به کلیک وکړې. اوس د همدغه د کومه ویډیو چې ګورئ، د دې په کمنټ کې مې یوه لیکنه درکړې ده، تیاره ما درته لیکلې ده. یوازې به تاسو لاړ شئ، د خپل فیسبوک نوم به در سره یاداشت کړئ. خپل د فیسبوک نوم به ولیکئ، همغه به بیا هلته په ټکسټ کې یو ځای درته ښایم، هلته به یې تاسو اضافه کړئ. د همدې ویډیو لومړي کمنټ ته لاړ شئ. همدلته مې دغه کومه لیکنه چې ده دا مې درکړې ده، که دلته هم پیدا نه کړه، ټلیګرام چینل لینک مې در دی، هملته هم موجوده ده. زه راځم دغه لیکنه یو ځل کپي کوم، تر هغې ویډیو سکیپ کوم، دلته یې راوړم، بیا تاسو ته ایډیټ هم ښایم. ما دلته لیکنه کپي کړه، دلته مې پیسټ کړه. تاسو وګورئ په د اخره برخه کې یور نیم مې دلته لیکلی. ښه، تاسو به لاړ شئ، دا به ترې ریموو کئ. دا وګورئ په دې ډول یې ریموو کئ. د هغې وروسته به تاسو دلته همدغه د خپل اکاونټ نوم ولیکئ. څه ډول نوم مو چې ور دقیقاً یې همغه ډول ولیکئ. ښه، د هغې وروسته وګورئ ولی افغان، دا ولیکل شو. هغه کوم سکرین شاټ مو چې اخیستی و، هغه اوس اپلوډ فرام پون، لومړی ریکارډ ویډیو ده، د هغې وروسته لاندې اپلوډ فرام پون دی. نو په دې باندې به کلیک وکړئ. ښه، دغه تصویر ما دلته اپلوډ کړ، راوامې خیسته، دا ټوله مرحله ډن شوه. د هغې وروسته به تاسو څنګه وکئ، پاس یو غشی دی، هغې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په هغه باندې کلیک وکړ، دغه راپورټ دوی ته لیږل کېږي. وروسته دوی دغه اکاونټ چیک کوي، دغه سکرین شاټ ګوري، دلته د رېسټرایک اډ دی. وروسته د هغې نه ته به تقریبا دغه وخت نیسي. لکه ما ته هغه بله ورځ کوم تصویرونه چې ما اپلوډ و، تقریبا 3 ساعتو کې ونه پوهېږم که 4 ساعتونو کې ما ته ریپلای بیرته راکړ. زما اکاونټ دغه رېسټرېکشن چې کوم راغلی و، له دې څخه ووت، یعنې ښه شو. کومه ستونزه چې لرله هغه ختم شوه. نو تقریبا د 4-3 ساعتونو څخه یې ونیسه تر 48 ساعتونو پورې. دا فیسبوک وروسته د دې نه ځواب درکوي، یعنې که تر 48 ساعتونو پورې، یعنې 2 ورځې او شپې، که په دې کې هم ځواب در نه کړ، کومه د اندېښنې خبره نه ده. وروسته د هغې نه ځواب لازمن درکوي. دغه ریپورټ چې کله تاسو ورته ولیږئ، وروسته د هغې نه تاسو ته همدغه پروفیشنل ډیشبورډ چې کوم مې درته وښودل، دلته به یو څو پوښتنې درته راشي. یا ځینې اکاونټونه داسې وي چې مثلا په اتومات ډول جوړ شي، ښه شي، یا ځینې ته پوښتنې راشي چې مثلا تاسو زموږ په پالیسۍ باندې نه پوهېږئ یا کومه بله ستونزه ده. نو تاسو به څنګه وکړئ، هغه پوښتنې به ځواب کړئ. او که چېرته درته وویل چې تاسو زما یعنې د فیسبوک کومه پالیسي چې ده په دې باندې پوهېږئ او که نه، نو تاسو ورته ووایئ چې نه. ځکه که چېرته ورته ووایئ چې هو پوهېږم، نو هغه دوی وایي چې دا خو بیا قصداً داسې کړي دي، نو بیا د رېسټرېکشن نه ختموي. خو هر څه چې تاسو ته مثلا داسې څه چې درکوي چې هغه د فیسبوک اصول وي،
هغې باندې ته وایه چې نه پوهېږم نو هغې وروسته ته کولی شي چې خپل ریسټرایک په دې ډول ختم کړئ. نو تر 48 ساعتونو پورې لازمن باید انتظار ورته وباسئ خو زر ریپلای درکوي. که چېرته یې در نه کړ خو بیا هم تر 48 ساعتونو پورې لازمن ریپلای درکوي. نو په دې طریقې سره تاسو ریپورټ ورته لیږلی شئ. وروسته به پاس ریپورټ باندې کلیک وکړئ. دغه ورور ته ما ولیږئ، انشاءالله د دا اکاونټ ریزلټ به هم در سره شریکوم.